دا ځمکه الله پاک ستاسو لپاره فرش پیدا کړی والسماء بناء او دا د خپلو سرونو د پاسه چې د عظیم الشان چت ګوره د اسمان په شکل کې دا اسمان هم الله رب العزت پیدا کړی دی وانزل من السماء ماء او دا د اسمان نه چې کومې اوبه د باران راوړی دغه باران ورولو والام الله دی دام الله قرآن پاک دا اللہ کلام دے قرآن پاک ویل پاغی باندې ځان پویول دا ډېره لویه نیکبختي وي د انسان او ګران کارم نه دی آسان کار دی همت غواړي لکه اراده غواړي مینه او محبت غواړي غرض دا چې الله سره د چا محبت وي نو د الله پاک د وجه نه به د الله د کلام سره محبت کوي د هغه د وجه نه به د الله رب العزت د انبیاء کرامو سره محبت کوي د هغه د وجه نه به د الله پاک د جمله مخلوق سره محبت کوي ځکه چې دا د الله پیدا کرده څیزونه دي یا زمارونو دا محبت د الله سره کله پیدا کیږي د دې لار صدا د دې ذریعه صدا الله سره محبت بلکې د هر څه سره محبت ال پیدا کیږي چې د هغه څه معرفت انسان کې راشي د الله محبت هم د الله په معرفت باندې پیدا کیږي الله انسان او پیژني چې دا زما رب دی زه پیدا کړم دا زما خالق دی مالک دی رازق دی مربی دی او بیا دغه قدرتونو باندې نظر وغورځي الله پاک پیژند کیږي د هغه په قدرتونو باندې د الله معرفت حاصلېږي د الله پاک په قدرتونو کتو باندې الله خو څوک په دې دنیا کې کته نشي دا سترګې خدا الله دیدار نشي کولای په دې دنیا کې خو پیژنې داغه په قدرتونو باندې نو چې کله انسان کې د الله پاک معرفت پیدا شي بیا دا انسان د الله رب العزت سره محبت کوي او ما عرض کو هر شی داسې دی بطور مثال دلته یو سړی راغی زه نه پیژنم زه به د هغه دونه پروا یقینا نه کوم معرفت راته نشته پیژنګلو راته نشته خو که زه د هغه نه دا خبر شم چې یاره دا سړی مېلمه دی او دا خو ډېر لوی شیخ دی ډېر لوی بزرګ دی یقینا زما په زړه کې به د هغه ډېر احترام ډېر قدر او ډېر محبت پیدا شي نو ما عرض کوم چې د الله پاک محبت هم پیدا کیږي د الله پاک په معرفت او پیژنګلو باندې الله د هغې دپاره نشانات مونږ ته ښکاره کړي دي اللہ فرمائے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلق عبادت و بندگیوں کے دا غرب چتا سے پیدا کریے خالق دے گا انسان چھ پدی حقیقت بانے پیشی کہ خود بخود دنیا تنیم راغلے ذرا غلیم د الله رب العزت په اراده باندې
داغه په حکم باندې د دنیا ته راغلی ما غزه پیدا کړم یو ډېر معمولي څیز نه مال وجود راکړ انسان دې خبره باندې سوچو کی چې زما رب تمام دنیا ته رزق رسي زما درب دا مکم تابع دا زما درب دا آسمانم تابع دے دا نورم تابع دے دا سپوږمیم تابع دا دا تمام سيزونه الله رب العزت زما د پاره پیدا کړی چې کله د انسان په دماغ کې دا خبره کې ناستا یقینا د الله سره محبت نو محبت پیدا کیږي معرفت باندې پیژنګلو باندې امام مالک رحمت الله تعالی علیہ سلور امامانو کی یو امام دی ډېر لوی سړی دی لوی عالم لوی محدث او دا شاگرد دی دا امام ربیعت الرائے امام ربیعی او لوی عالم تیر شوی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ دا غا شاگرد دی اس چې دا شاگرد شان دومره اوچت دی یقینا دا غا دا استاد شان بم ډیر اوچت دی نو عرض ما دا کو چې الله پاک فرمای ما تاسو پیدا کړی اغایت ما ویلو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تاسو من پیدا کړی والذین من قبلکم تاسو نه مخکې ما پیدا کړی دي لعلکم تتقون تاسو دې سل باندې غور فکر وکړئ دا شی په ذهن کې واچوي تاسو کې به تقوا پیدا شي تاسو کې ما سره محبت پیدا شي زما تابعداري جذبه بدر کې پیدا شي الذي جعل لكم الارض فراشا اغا اللہ چې تاسو د پاره د ځمکه فرش پیدا کړی دا بستر پیدا کړی دا نډیر نرم دا نډیر لکه د اوسپنې په شان سخت ده نه سخت ده نه ډیر نرم ده اعتدال سره ده دا ځمکه الله پاک تاسو لپاره فرش پیدا کړی والسماء بناء او دا د خپل سرونو د پاسه چې د عظیم الشان چت ګوره د اسمان په شکل کې د اسمانم الله رب العزت پیدا کړی دی وانزل من السماء ماء او دا د اسمان نه چې کومې اوبه د باران راوړی دغه باران ورولو والام الله دی دام الله باران هغه راوړی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم یا دغه باران چې لاندې راشي پس مکه باندې وغورځېږي غرونو باندې پروزي د غرونو نه بیا چینې را پیدا شي ځمکه باندې وبهیږي ځمکې جذب کی پاغې کې د پیداوار قوت او طاقت پیدا شي واورم ته نه جوړه کی گلیشیر بتا تو کتلی دی یو ځای بل ځای کې دا سی واوره جوړه کی کوم با خوا دې خوا شي بیا واوره ویډی کیږي او راځي په دریابونو کې فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
بیا وګوره زما بندگانو چې د ځمکې نه ستاسو دپاره زه کوم د خوراک څیزونه پیدا کوم قسمه قسم میوې پیدا کوم الله وی دا وګوره دغه یو ځمکه ده غنم درله پیدا کوم جوار درله پیدا کوم گنی درله پیدا کوم ټماټر پیاز درله پیدا کوم کم شی دی چې د ځمکې نه تاسو له پیدا کوم اندازہ لگوے امرود دے 100 قسمونه دي امګوره 100 قسمه دي یاره کم از کم زما په خیال کې یو 15 قسمه خو به یو لږ 12 خو ماته معلوم دي او نمونه امراضي راځه دا یو ځمکه ده یو شان بوټی دی شین ام ته پیدا کوي هغه خوږ دی زیړ ته پیدا کوي هغه خوږ دی دا پکې توره چونسه ده دا پکې سپینه چونسه ده قسمه قسم درله پیدا کوي الله وایي دا در نظر دې ځمکې نه پیدا کړو دې ته وګوره